سرپل ولایت کې د سختې جګړې لپاره چمتووالی طالبانو هزاره بغاوت کوونکو پسې زرګونه ځواکونه ولیږل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او هزاره قومندان مولوي مهدي په تړاو د طالبانو ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالو له راپورونو وروسته سرچینې وایي چې طالبانو شاوخوا 3000 کسان دغه ولسوالۍ ته نږدې جګړې ته ځای پر ځای کړي دي. مولوي مهدي ته یوې نږدې سرچینې د پنجشنبې په ورځ 8 ورځپاڼې ته وویل چې طالبانو د بلخاب ولسوالۍ له 3 خواو ته ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د هغه په وینا د ځواکونو یوه برخه د ابکلان په سیمه کې ځای پر ځای شوې ده، یو شمېر ځواکونه د دره صوف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي او درېیمه ډله د غرونو له لارې ترپچ او سولج سیمو ته تللي دي. هغه زیاته کړه چې طالبانو د مولوي مهدي پر ځواکونو د برید لپاره شاوخوا 3000 سرتیري چمتو کړي. د سرچینې په وینا په بلخاب کې د روانې جګړې مشري به د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل، د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین او د فاریاب او جوزان لپاره د دې ډلې والیان کوي او ښایي جګړه نن او سبا پیل شي، او په داسې حال کې چې مولوي مهدي د میاشتو راهیسې بغاوت کړی او د سرپل بلخاب ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي.